په بلوچستان کې زوروره او خونړۍ چاودنه شوې. په دغه خطرناک ځانمرګي برید کې څومره مرګ ژوبله اوښتې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بلوچستان د توربت اړوند نیو بهمن سیمه کې د لار پر غاړه د پاکستاني ځواکونو پر یو کاروان چاودنه شوې ده. د بلوڅو بیلتون پالې ډلې چې ځان ته د مجید لیوا سرتیري هم وایي د دغه برید مسؤلیت منلی او ډیروي د دوی غړي ځانمرګي برید کړی دی. دې ډلې په خبرپاڼه کې لیکلي د بلوچستان په توربت وروستي برید کې یې ګڼ شمېر پاکستاني پوځیان وژلي دي، خو دغه ډله ډیروي چې د برید پوره جزئیات به هم ژر خپاره کړي. د بلوڅو بیلتون پالې ډلې مجید لیوا سرتیري په نوم وسلوالې ډلې د دې برید ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړې ده. په دې ویډیو کې د ځانمرګي برید شیبې ښیي او شاوخوا ولسي ګاډي هم لیدل کیږي. له برید وروسته په پوځي ګاډي کې اور لګېدلی دی. د پاکستان جیو نیوز بیا په دغه چاودنه کې د 4 کسانو د وژل کېدو او د 22 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستاني آنلاین رسنۍ خراسان ډایري بیا پر خپل ایکس پاڼه د پولیسو له خولې لیکلي په دغه برید کې 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي چې د 8 سرتیرو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. بلخوا تېره ورځ پاکستان د تورخم له فرضي لارې 4 او د کندهار د سپین بولدک له فرضي لارې یوه افغان کډوالې کورنۍ ایستلي دي. همدارنګه ایران د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 38 افغان کډوالې کورنۍ ایستلي او هیواد ته ستنې شوي دي. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر خبري رسنۍ د راپور له مخې 1 ستنو شوو ته د افغانستان سیم کارتونه ویشل شوي او 4 کډوالې کورنۍ د کډوالۍ نړیوالې ټولنې په مرسته خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.